دو حالاتو کې سپی ساتل جایز دي، د ښکار دپاره، چوکیدارۍ دپاره. د یو ورور سوال کړی دی، وایي که یو سړی سپی ساتي او د سپو د ساتلو نه منع راغلی ده، خو که یو سړي شوق یو د کور نه بهر یې ساتي بیا به جایز وي؟ الجواب، اوس دا پښتنو خبره کافر شوق دی. څه شی ساتل؟ مونږ وایو یا الله چې دا کور کې کوم افراد دي او زمونږ په اوږو ذمواري دی چې مونږ د دوی حق سرته ورسو او دوی وساتو په ښه طریقې سره. په هغې پسې بیا عام مسلمانان دي، ګاونډي دی، خپلوان دي، کلیوال دي، یتیمانان دي، کونډې دي، غریبانان دي، او د ده سره کم دا دی چې زه سپی ساتم بهر. دا اصل کې سپي ساتلو دا رواج دا شوقیه چې کم دی دا اصل کې د دې یهودو نصاراو نه اخیستی شوی رواج دی. او بیا تعجب به په څه وکړې؟ تعجب به هله وکړې چې غریب فقیر به یې ته به ښه پېژنې، او ستا د کلي به یې، ستا د علاقې به یې، ته وله اصل نسل پېژنې. دی چې مالداره شي، چې کم اصل وي او سړیتوب پکې نه وي، دی چې مالداره شي څه ورځ بعد چې وګورې د سره سپی به وي. یعنې ترقي یو نښه څه ده؟ سپی به ځان لایلي. بله ترقي نښه دا ده چې هغه لنډ غونته کې جنګی نه دي، زنګون نه بره چې بیا به دا شروع کړي. نو داسې ترقۍ نه دی الله موږ ساتي چې سپي پکې سړی ساتي. کله ستاسو دا ترقي پوهه ده؟ پلیت زناور هغه چې رسول الله وسلم وایي چې دی په کم لوښي کې جبه ووایي هغه لوښی به وپېرینځي او یو پېر به په خاوره، دومره پلیت دی. او زه دا باز وینم په دې خوله وله لاسونه وي، خوله وله ښکلی. او سبحان الله په دې زناورو کې دا باز نه دي، دا د سړي په نظر سخت بد لګي. یو پکې دا سپی دی، دغه شان دا خنزیر، دا داسې دي لکه پته نشي زما خو سخت په دي شي په دې زناورو کې، لکه هسې مخې ته سړي راشي سړي ته سخته کرکه کېږي او یو سوړ بین د دې سپو نه روان او په بد حال او دی به یې ګرځوي را ګرځوي او کله به یې ښکلی او کله به اوچتوي لګوي. بیا وله ډوډۍ د خاصي، بعض ورته د سرو امیل اچولی، بعض وله جامې ګنډي د ژمي ځان له د اوړي ځان له. او ما بعض خلک لیدلي دي چې د سپي نه نوکر ساتلی دی چې دی لمبې را لمبوي. شریعت کې دا نشته الحمدلله. حدیث کې دا راځي، اوس دې ته ګوره غوږ کېدی ښه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې، من اقتنا کلبا، چا چې سپی وساتو، الا کلب صید او ماشیه. دو حالاتو کې سپی ساتل جایز دي، د ښکار دپاره، چوکیدارۍ دپاره. که د کور چوکیداري د حالات ښه نه دي کور دپاره یې ساتي، او یا د څاروو د چوکیدارۍ دپاره یې ساتي چې څوکۍ کوي، جایز دي. شریعت د دې اجازت ورکړی. د دې نه علاوه چې ساتي، اوس دې حدیث ته غوږ کېده، نقص من اجره کل یوم قیراطان. روزانه د ده د نیکیانو نه، روزانه د ده د نیکیانو نه د دوو غټو غرونو امر نیکیانې کمیږي. نیکیانې موږ سره دي څومره چې روزانه د دوه قیراته کمیږي، موږ سره دي څه چې له دا تیم کمیږي. او یو حدیث کې قیرات هم راغلی دی. نو دا که سپی د کور نه بهر ساتي او که دننه ساتي، حرام چې د اجر کمیږي. اوس که سړی ساتي د ضرورت دپاره، موږ ذکر کو د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی، بیا څه خبره ده. نور سپی داسې ساتل چې زما شوق دی، وګوی له نومونه یې ښوده او د دا نوم دی او د دغه نوم دی، او بچو سره یې لوبوي، واړه بچي چې د هغوی له کله ورته وایي دی راوله او کله ورته هغه سپی راوله او کله یې کښېنوي او کله یې پاسوي. د دې کار نه په شریعت کې منع راغلی ده. او که هر څوک یې کوي، که هر څوک یې کوي،
که ځان ته هوښیار وي که ځان ته کم عقل وي خو دا کار څه دی دا ناروا دی الحمدلله په دې پلیت شي باندې به څه کوې په کور کې او نورو پکې هم فساد دی لکه بعض کیسې موږ اورېدلي دي چې سپي په خپل مالک باندې حمله کړې ده کور کې ماشوم باندې حمله کړې ده میلمه راغلی و په هغه یې چک لګولی دی مړ شوی دی دیسنی شوي چېرته د ده به څوک موږ له ګرنټي راکړي چې دی به بس داسې وي څنګه چې دی خو ځناور دی هغه څه پته لګي او بیا راته هغه قانون ذکر کړم ما په دې عامو درسونو کې ذکر کړی دی چې کله هم رب العزت په موږ باندې یو شی حرام کو که نه سوچ پکې وکړه زموږ به پکې نقصان وي کنې کیدی نه شي چې زموږ دې پکې د دنیا او د آخرت خیر او نقصان دې پکې د سره نه او الله دې په موږ منع کړي دا نشي کیدی